دا هغه مور ده کومه چې تیره دوشنبه یې د هند پر سفارت په شوي ځانمرګي برید کې خپله یوه لور، 3 لمسیان او یوه نګورې له لاسه ورکړل. اینجا آمدیم در پسر پنجه بود در مابین خیلی دیگه چی میکنیم چی کنیم روی ما وی بسیده وی مردم یک نمیدانه پشته د دغه میرمنې وژل شوې لور شکریه نومیده. له هغې څخه 2 ماشومان پاتې دي. دغه ماشومان هم په دغه برید کې ټپیان شوي دي. دوی د خپلې مور د راتلو لار څاري، خو هغه به بیرته راونه ګرځي ځکه چې له دې نړۍ کوچېدلی ده. د دغه میرمنې د وژل شوې ننګور څخه هم یو کوچنی ماشوم پاتې دی. مثل فامیل ما امروز صدها هزارها فامیل دیگه غم دیده است. من از آقای کرزی خواهش دارم که به لیاز خدا یک ذره جدی باش، یک حکومت بسیار قانونی بساز، نیروهای امنیتی تا بساز، یک حکومت، یک دولت بسیار بی‌کفایت میراتی میکنه در سطح دورانایی که در افغانستان تیر شده. هیوار حکومت بی‌کفایت ما هیچ ندیدیم. قضاوت تاسو ته پرېږدم، تاسو قضاوت وکړئ چې آیا دغه ته دوی جهاد وایي؟ آیا دا جهاد ده؟ آیا د خلکو په ضد، د اطفالو په ضد جهاد ده؟ وطن ما یک وطن بی دروازه است که هیچ دروازه نداره. هر کس، هر خائنی که میخواه میایه یک عمل اجرا بکنه در افغانستان میایه. مردم افغانستان به این حالت به این بدبختی میکشانه. این نه کار اسلامی است، نه وجدانی است، نه از نگاه شرعی. این اطفال معصوم چی گناه داشتند که به این شکل به شهادت رساندند؟ د هند پر سفارت د تیرې دوشنبې په ځانمرګي برید کې له 40 څخه زیات کسان مړه او له 140 څخه زیات نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې دغه برید پړه لا تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو ځینو دولتي چارواکو ویلي دغه برید د سیمې یوې فعال استخباراتي کړۍ سمبال کړی و.